أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. مخکې الله پاک د کافرانو نافرمانه خلقو بیان وکړ چې دغه خلقو زیګه او بدلا هغه جهنم دی او دوی په دغه جهنم کې همیشه وي. وس الله پاک د مؤمنانو بیان کوي چې کوم خلقو ایمان راوړی دی او بیا خپل عملونه د سنت موافق برابر کړي نو ردو د پاره به جنت الفردوس هغه به ردو د میلمستیا په یو روایت کې دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د جنت په اعلی طبقاتو کې یو ځای او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تاسو د الله پاک نه سوال کوئ نو د جنت فردوس سوال کوئ ځکه ټول نهرونه ردینه جاری شوي او د مؤمنانو د پاره میلمستیا هغه به هم پدې جنت الفردوس کې کیږي او بیا چې چاته د همیشه اوسېدو د پاره هم دا ځای میلاو شي نو ډیره لویه د سعادت او د خوش قسمتۍ خبره ده. لیکن د انسان په ذهن کې یو سوال راځي چې داسې د نعمتونو د خوشحالو زیږي چې دا به څومره وخت نو الله پاک فرمای خالدین فیها همیشه به ویدو په دغه ځای بس دغه خوشحالیانو او دغه آرام او سکون نه بیا وتل یا دغه آرام او سکون دا به بیا ختمېدل نه بلکې همیشه به دوی پدې نو بیا د انسان په ذهن کې سوال پیدا کیږي چې په یو ځګي کې کډیر خولای خو چې انسان پکې ډیر عمر ډیره زمانه یې نو خامخا د هغه ځګي نستړی کی الله پاک فرمای لا یبغون عنها حولا نبغواړي دو داغینا بدلیدل ځکه پدې کې به ټول نعمتونه او هر قسم سکون او آرام او د هغه اسباب او د خوشحالۍ چې څومره سيزونه دي دا ټول به په هغه کې موجود نو بیا به انسان د صد پار ردینه د وته یا بل زیته د تلو خواهش ظاهر دویم سوال هغه دا راځي چې کله د مسلمانانو د پاره داسې نعمتونه او خوشحالیان د دې غیر مسلم او مشرک د پاره ولې دومره سخت عذاب حالم کې د انصاف تقاضا خو هم دادا چې دی انسان څومره زمانه نافرمانی کړی دا دته هم دومره وخت سزا میلاو شي مثلا د چا 50 سال عمر ده نو 15 سال د دنب د ماشوموالی چې لري کې نو 35 سال پاتې کیږي دغه شان کړه چا 60 سال عمر ده یا 100 سال عمر ده نو دته د دومره عمر سزا میلاو شي
نو د اخرت عمر د هغې خو نه 100 کاله نه 1000 کاله نه لاک کاله نه ارب نه کرب خو د هغې هیڅ حساب او مقدار معلوم دی او د چې کم ګناه کړی دی هغه خو د محدود ګناه کړی دی یا 100 کاله ګناه کړی دی یا 50 کاله ګناه کړی دی یا 110 200 کاله نو چې په کرباو ارباو کلونو نه هم سیوا چې د هغې شمار نشته لا محدود دته سزا ولې میلوي مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله هغه فرمایي چې دغه ګناه محدود عمر کړی دی لیکن په حقیقت کې د انکار د الله پاک د صفاتو او د الله پاک صفات هغه هم لا محدود دي د هغه هیڅ شمار او حساب نشته نو چې در دومره لا محدوده صفاتونه انکار وکړو د تب سزا هم لا محدوده ملاوي ذکا الله پاک فرمائے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا تدور توایا لو كان البحر مدادا کچریشی دریاب سیاهی لکلمات ربي د پارا د لیکلو د کلمو د رب زمان لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي نو ختم بشي دریاب مخکې د ختمېدو د کلماتو د رب زما چې زما د رب کلمات د هغه حمد و ثنا د هغه تعریف دا بلا نه لیکلی شوی دغه دریاب دا به ختم شي او دغه یو دریاب نو بلکې ولو جئنا بمثله مددا اگر چې راوړو مونږه په مثل د دې دریاب باندې یو بل دریاب او هغه هم سیاهي جوړ شي نو هغه به هم ختم شي په سوره لقمان کې الله پاک فرمایي ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات کده ټول زمکه دا ونی او بوټي دا قلمونه شي او دا دریاب دا سیاهی شي او رستو د دینه 7 ابحر ما نفدت کلمات و دریابونه ردی سره نور هم شي او بیا هم د دینه سیاهی جوړ شي او د الله پاک کلمات او حمد و ثنا تعریف په دې سره لیکل کی نو دا ټول به ختم شي لیکن د الله پاک کلمات هغه به ختم شي او داسې فلاسفه لیکي چې د ځمکې 71% ځمکه دا اوبه ده نو چې 71% ځمکه دا اوبه ده نو دا دریاب د دې په شانتي و دریابونه یعنی ډېره چې په 100 کې ضرب ورکړي دومره اوبه نور شي نو بیا هم د الله پاک کلمات حمد و ثنا او دا هغه تعریف دا نشي لیکل نو څومره د الله پاک صفات هغه لا محدود نو کافر او مشرک د دومره لا محدوده صفاتونه انکار کړي د دې د وجنه دته چې سزا ملاويږي هغه به هم لا محدوده سزا داغي به حد نه قل تورتوا انما انا بشر مثلكم يقينا ز بشر يمستاس بشر يوحى الي وحي کې د شي مات سوال دلته کې داراتلو چې غیر مسلمو دا خیال وکړو چې کله پیغمبر هغه ته د تورات زبور انجیل او د قران مجید علم دا حاصل دی
نو نعوذ بالله دته خو هر څه معلوم شو نو ده خو هم خدای شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه سوال د جواب د پاره الله پاک وتا او فرمایل چې دوی توایا انما انا بشر مثلكم زستاسو بشانتی بشر انسان. فرق صرف دا ده یوحى الی چې ما ته وحی کې دیش او تاسو ته وحی انما الهکم اله واحد یقینا حقدار د بندګۍ تاسو هغه یو اله ده یو ذات ده داغه سره هیڅ څوک شریک نشته. د الله پاک علم ته د هیڅ علم او پوهه نه رسي. فمن كان يرجو لقاء ربه فسوق چې امید لري د ملاقات در خپل فليعمل عملا صالحا بس هغه د عمل وکي عمل نه داسې پتشو امیدونو پسې دي نور پسې کیږي بلکې کده د یقین دای چې زبد الله پاک سره مخامخ کیږي الله پاک ته زما پیشي کیږي نو دې صرف دا خبرې نه زوتای چې الله پاک غفور رحیم دی. الله پاک غفور رحیم هر وخت په د الله پاک رټ چیلنج کوي او بیا بس صرف دا الفاظ ذکر بلکې دې نیک اعمال وکړي او یقینا چې الله پاک غفور رحیم دی. د اعمال په وجه باندې سور جنت ته بیا نشي رسیدي. دا بیا جنت تتلل خالص د الله پاک په رحم او مهرباني سره. ولا يشرك بعبادة ربه احدا او شریک تی نه جوړي په بندګۍ در رب خپل کې احدن هیڅ چاله د الله پاک سره د هیڅ څوک په بندګۍ کې شریک نه جوړ صرف د یو الله پاک بندګۍ دی کوي د الله پاک سره علاوه بل څوک هغه د داسې حاجت روا مشکل کشا نه رابلی چې د هغه بندګۍ د دینه ښکار شي. ان الذين یقینا هغه کسان آمنوا چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي كانت لهم وبددو دپارا جنات الفردوس جنتنا د فردوس نزلا من مستیا تیارا خالدین فیها ہمیشہ بوی پدے کے لا یبغون دوب نغواری عنها دهغینا حولا بدل دل قلت ورطوایا لو كان البحر کچریشی دریاب مدادا سیاہی لکلمات ربی دپارا دلکلو دا کلماتو دا رب زما دپارا دلکلو دا کلماتو دا رب زما لنفد البحر مخامخا ختم بشی دریاب قبل ان مخکد دینا تنفدا چی ختم شی کلمات ربی کلمات در رب زما ولو جئنا اگر چراوڑ منگا بمثله بمثل ددی مددا نور سیاہی یعنی بل دریاب آغا هم سیاہی شی او قل تورتا اوایا انما انا بشر یقینا ز بشر یم مثلکم پشان استاسو یوحا الی وحی کدیشی ماتا انما الہکم
یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو اله واحد معبود یو دی فمن کان پسوک چوی یرجو چی یقین لري لقاء ربه د ملاقات در رب خپل فلیعمل پس عمل دی وکی عملا صالحا عمل نیک ولا یشرک او شریک دی نجوڑوی بعبادت ربه فبندگی در رب خپل کے احدا هیچ لرا